د ګانا لومړی پلاستیکي کور یوه جالبه ننداره ده. دغه مواد د عادي خښتو په څیر ښکاري، خو د شګو او پلاستیکي کثافاتو یو ترکیب دی. دغه خښتې له بیا ترلاسه شوو موادو جوړې دي. دغه خښتې داسې طراحي شوي دي چې په منځ کې یو چاود یا سوری لري. هغه له د باندې څخه ګرمي نه ورپرېږدي او د کوټې حرارت هم ساتي. د ګانا پلازمینه اکرا د پراخېدو په حال کې ده. هر کال تقریبا 50,000 وګړي ورته کوچ کوي. د مناسبو بیو کورونو موندل سخت دي چې له کبله خلک په کوډلو کې ژوند کوي. نیمه په اکرا کې د کوډلو تر ټولو ستره مجموعه ده. دلته 50 تنه ژوند کوي چې په دغه تنګ کور کې سره یو ځای دي. حمیدو محمد د یوې کمپنۍ د پیغام رسونکي په توګه کار کوي، خو د ځان دپاره د یو کور د پیرودلو وس نه لري. د کوډلو دغه ځای کې نه تشنابونه شته او نه د کثافاتو د وړلو کوم سیستم. ویالې په کثافاتو او چټلیو ډکې دي چې ډیر پلاستیک هم پکې وي. موږ تل دلته سره کینو، خبرې کوو او خوراک کوو. د کیناستو بل سم ځای نشته چې تازه هوا پکې هم تنفس کړو، خو دغه ټول ځای بیا ککړ شوی دی. دلته کثافات راغونډېږي او څه باندې 300 تنه پکې په سیمه کې د چټلیو د راټولونکو په صفت کار کوي. نن به دوی 3 کڅوړې خلطې، بوتلونه او پاکټونه سره بیل کړي. د پلاستیک د کیفیت مطابق کمپنۍ ټولونکو ته د 1 کیلوګرام کثافاتو په سر تر 1 سدې پورې معاش ورکوي. یوه سدې تقریبا د یورو له 15 سنټونو سره برابر ارزښت لري. نیلسن خپله پخوا د پلاستیکي کڅوړو تولیدونکی و، بیا خپل کاروبار ته تغییر ورکړ. اوس دی غواړي چې د پلاستیکي کثافاتو ستونزه حل او په ورته وخت کې د کورونو د قلت پر ضد هم مبارزه وکړي. هغه د پاکولو دغه وسیله او هغه ماشین هم جوړ کړی دی چې پلاستیک ټوټه او ویلې کوي. خښتې د ویلې شویو پلاستیکونو او ریګونو له ترکیب څخه جوړیږي. تر فشار او ډېرې تودوخې لاندې داسې مواد رامنځته کیږي چې بالاخره ورته د خښتو بڼه ورکول کیږي. دغه بټۍ په ساعت کې 25 دغه ډول خښتې جوړولی شي. درېیمه برخه یې له بیا کارول شوي پلاستیک څخه عبارت ده. زه هیجاني یم چې یوه ستونزه حلولی شم، یعنې د پلاستیکي کثافاتو مشکل چې پر نړۍ تاثیر لري. د دغې ستونزې په حل سره په ګانا کې د کورونو مشکل هم حل کېدی شي. خو نیلسن پوهیږي چې په مناسبه بیه املاک په اکرا کې یو اصلي ستونزه ده. دغه له پلاستیکي خښتو جوړ کورونه د کانکریټي سترو مینو پرتله یو پر 3 ارزانه پریوزي. ځینې د معمارۍ قراردادیان پلاستیکي خښتو ته د یو داسې فرصت په سترګه ګوري چې خلک د خپلو کورونو مالکان کړي. موږ دغه کار باید همدا اوس وکړو څو لږ عاید لرونکي کسان هم خپلو کورونو ته ورسیږي. ولې باید انتظار وباسو؟ ځکه چې پلاستیک هسې هم ټول چاپېریال ککړوي. یو کور له ټولو اسانتیاو سره، خو د هغه چا لپاره چې وسې هم ولري. هره ورځ ورڅخه کتنې جریان لري. د ګانا د ځوانو ښاري کارکوونکو ترمنځ د پلاستیک بیا ترلاسه کول یو مهم کار ګرځېدلی دی. زه فکر کوم چې دا 2 ګټې لري چې پلاستیک د کور جوړولو لپاره وکاروم، ځکه چې داسې یو تولید ترلاسه کوم چې د کانکریټو په نسبت ارزانه وي، خو په عین وخت کې بیه ارزانه ده او په پایدار انکشاف کې هم مرسته کوي. نیلسن ته نړیواله پاملرنه اوښتې ده او په آلمان کې یو نندارتون ته بلنه هم ترلاسه کړې ده.